It's a great pleasure to meet you, sir, and thank you very much for giving us the opportunity. I will start with a direct question. The United States is leading the campaign to combat Daesh in the Middle East. What do you think the United States allies should be doing? Well, our allies are doing a great deal. زموږ ټلواله ستره دنده ترسره کوي. د داعش وهلو مبارزه کې 6 هیوادونه ښکیل دي، خو په ځانګړې توګه د منځني ختیځ هیوادونه په دې هڅو کې ډیر زیات ښکیل دي. موږ له ګڼو سیمو هغوی ته ورتلونکې مالی سرچینې وچوو. موږ ځوان کول د هغوی له نظریاتي اغیزه ژغورو. په دې لړ کې ګڼې ټولنیزې رسنۍ کار کوي چې د داعش بیانیه وځپي. له دې سربیره موږ په څرګنده توګه د بهرنیو جګړه مارو له هغوی سره د یوځای کېدو بهیر ورو کوو او مخه یې نیسو. په دې لړ کې مو په هوایي ډګرونو، کسټم او د ویزې له لارې د سفرونو قانون سخت کړی دی. د داعش له منځه وړلو لپاره په سنګر کې له خپلو اتحادیانو سره یو ځای بوخت یو. د هغوی ګڼ مشران مو له منځه وړي دي. په عراق کې مو له داعشه 44% خاوره بیرته نیولې او خوندي کړې ده. په سوریه کې مو له 1400 تر 18% سیمو څخه داعش پسې اخیستی دی. ورو او له پامه ډک ګامونه اخلو او پرمختګ کوو. دا ځکه چې سرچپه نتیجه ورنه کړي. So it's a slow and steady progression, but it's being done carefully so that it doesn't fall backwards as we do it.